نړۍ هېوادونه. د نړۍ هېوادونه یوه معلوماتي او په زړه پورې خپرونه. د نړۍ هېوادونه تاسې له نړۍ سره اشنا کوي. دغه خپرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیره خبرې. که غواړئ چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي راډیو څخه د نړۍ هېوادونه مه هېروئ. دغه خپرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سې شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زیب. د ننګرهار د ملي راډیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې تمه چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او تر دې وخته د ننګرهار د ملي راډیو خپرونې ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. قدرمن اوریدونکو د نړۍ د هېوادونو د پیژندنې خپرونه ده چې په دې خپرونه کې زه خاکسار زیب سره د خپلو همکارانو ستاسو په خدمت کې یم. درنو اوریدونکو په دې خپرونه کې موږ تاسو ته د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو په باره کې معلومات درکوو چې په تېره خپرونه کې تاسو د امریکا د لوی وچې نه د یوروګوای هېواد په باره کې معلومات واورېدو. په دې تمه چې هغه معلومات ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلي وي په نننۍ خپرونه کې به هم د امریکا د لوی وچې نه د وینزویلا هېواد په باره کې معلومات درکړم. په دې تمه چې د خپرونې تر پایه سره پاتې شئ او د دې هېواد په باره کې معلومات واورئ. د وینزویلا هېواد د نوم لنډیز نښه په انګلیسي ژبه کې وي ای دی. رسمي نوم یې د وینزویلا جمهوریت او نړیوال نوم یې وینزویلا ده. قدرمنو اوریدونکو دا هېواد په لویدیځه نیمهکره، شمالي نیمهکره، وینزویلا د جنوبي امریکا په ډېره شمالي برخه کې د شمالي اطلس سمندر او د کارابین د ستر سیند په منځ کې د شمالي عرضالبلد د 1 درجو نه تر 12 درجو او د لویدیځ طولالبلد د 8 درجو نه تر 3 درجو په منځ کې موقعیت لري. د وینزویلا هېواد ټول مساحت 9,12,050 کیلومتره مربع دی. د دې هېواد شمال ته کارابین ستر سیند، جنوب ته برازیل او کولمبیا، ختیځ ته ګویانا او لویدیځ ته هم کولمبیا هېواد موقعیت لري. په وچه کې د وینزویلا هېواد د ټولو پولو اوږدوالی 4993 کیلومتره دی. دا هېواد له اوبو سره 2800 کیلومتره ګډه پوله لري. د وینزویلا هېواد د مهمو غرونو څخه د کولوریادي، میریدو، سیریا هالندز غرونه د یادولو وړ دي. د لوړو څوکو څخه یې د پیکو بولریا څوکه، رویاما څوکه چې 2508 متره جګوالی لري. راځو د خپرونې په دې برخه کې د وینزویلا هېواد غټ سیندونو ته. په وینزویلا هېواد کې شمېر غټ سیندونه شته چې همدې سیندونو څخه د دې هېواد په زیات اندازه ځمکه خړوبېږي. د مهمو سیندونو څخه یې اورینیکو چې 2200 کیلومتره اوږد بهیږي او په 1670 کیلومتره کې بیړۍ چلیدلی شي. د وینزویلا دغه ستر سیند 480 څانګیز سیندونه او سیندګي لري. اورینیکو د وینزویلا 80% خاوره خړوبوي. دوهم د ماتای سیند دی چې دا 1080 کیلومتره اوږدوالی لري او د جنوبي اورینیکو سیند پاوارو ماناپیرو دواړه د وینزویلا په منځنیو سیمو کې بهیږي. راځو د دې هېواد اقلیم ته. د وینزویلا هېواد جنوبي سیمې د استوا کرښې ته د 1 درجو په واټن کې پرتې دي. له همدې امله د هېواد په عمومي توګه استوایي هوا لري. د دې هېواد ډېره تودوخه 6 سانتي ګریډ ته رسیږي چې د مۍ په میاشت کې وي او د وینزویلا هېواد تر ټولو سړه میاشت د جنورۍ میاشت ده. جغرافیه پوهان وایي چې د وینزویلا د جنوبي برخو هوا توده ده، په داسې حال کې چې د دې هېواد شمالي سیمو هوا د کارابین د اوبو څنګ کې پرتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې هېواد د شمالي سیمو هوا چې د کارابین د اوبو څنګ کې پرتې دي لمده، معتدله او څومره چې غرنیو سیمو ته جګیږي هوا په زړه پورې کېږي. وینزویلا هېواد د نړۍ د هغو هېوادونو څخه دی چې ورښت پکې ډېر کېږي. وینزویلا هېواد د جنوبي امریکا تر ټولو شمالي هېواد دی چې د هېواد د یو نامنظم مثلث بڼه لري چې قاعده یې 2800 کیلومتره اوږده ده. اورینیکو د وینزویلا تر ټولو غټ سیند دی او اوږدوالی 2200 کیلومتره دی چې د 430 سیندونو او سیندګیو د یوځای کېدو وروسته د وینزویلا په شمال ختیځو سیمو کې د اوبو داسې 2 ډنډونه جوړوي چې 2500 کیلومتره مساحت لري. د وینزویلا هېواد د طبیعي جوړښت له پلوه په 4 برخو ویشل شوی دی. د دې هېواد پایتخت د کاراکاس ښار دی. په دې هېواد کې په 1 کیلومتر مربع کې 28 نفر، په 1 میل مربع کې 2 نفر، په ښارونو کې 8.7% او په کلیوالي سیمو کې 12.3% اوسیدونکي ژوند کوي. په دې هېواد کې د ژوند تمه په منځنۍ توګه 4.1 کاله ده. په نارینه‌و کې 1.20 کاله او په ښځو کې 2.58 کاله ده. په وینزویلا هېواد کې یوه ښځه په عمر کې 2.26 ماشومان زیږوي. د دې هېواد د اوسیدونکو نژاد سپین دی. په دې هېواد کې اسپانوي،
ایټالوي، پرتګالي، عرب، الماني، افریقایي، بومي خلک او داسې نور ژوند کوي. دین یې رومن کاتولیک دی. رسمي ژبه یې اسپانوي ده او لیکدود پکې په لاتیني ژبه دی. وینزویلا هیواد د اداري ویش له پلوه په 23 ولایتونو ویشل شوی دی. د غټو ښارونو څخه اسمرالدو، میریدا، اوبسپوس، بارکیسیمیتو، ریچیکو، لاګویرا، آیاکوچو، والنسیا، ماراوا او سن پرندوی د هیواد د مهمو ښارونو څخه دي چې په دې هیواد کې د وینزویلا زیات اوسیدونکي ژوند کوي چې په دې ښارونو کې د دې هیواد اوسیدونکو ته د ژوند ښې اسانتیاوې برابر شوي دي. د خپرونې په دې برخه کې راځو د وینزویلا هیواد حکومت ته. د وینزویلا هیواد حکومت جمهوری دی. د وینزویلا اساسي قانون په 1918 کې نافذ شوی دی. په دغه قانون باندې تر اوسه پورې څو ځلې کتنې شوې دي چې وروستۍ کتنه په 1999 د سپتمبر په 10 شوې ده. دغه قوانینو په وینزویلا کې دولتي واک په 3 برخو مقننه، قضایه او اجرایه باندې ویشلی دی. د وینزویلا هیواد جمهور د خلکو په خوا د شپو کلو لپاره ټاکل کیږي. د دې هیواد جمهور ستیره ټاکنې په 2000 د جولای په 10 کې شوې وي او راتلونکي ټاکنې به په 2014 په جولای کې وشي. جمهور رئیس چاوزا په دې ټاکنو کې د 80% خلکو رای ګټلې دي. د وینزویلا د کابینې وزیران د دې هیواد د جمهور رئیس لخوا ټاکل کیږي. د وینزویلا ولسی جرګه 115 غړي لري چې ټول د خلکو په خوښه د 5 کلو لپاره ټاکل کیږي. د وینزویلا د بومي سرپوست خلکو د دې هیواد په ولسی جرګه کې 3 څوکۍ لري. د وینزویلا د ولسی جرګې تیرې ټاکنې په 2010 کال کې شوې او راتلونکي ټاکنې به په 2014 کال کې ترسره شي. په وینزویلا هیواد کې د رای ورکول سن 13 کلن دی او رای ورکول عمومي دی. د وینزویلا حقوقي نظام په دیموکراتیکو قوانینو ولاړ دی. د عدالت ستره محکمه د دې هیواد تر ټولو لوړ قضایي ارګان دی چې قاضیان او مشران د وینزویلا د ولسی جرګې لخوا د 12 کلو لپاره ټاکل کیږي. د وینزویلا هر ولایت ځان ته خپله ستره محکمه او څو نورې محکمې لري چې د خلکو او دولت شرکت او بهرانیانو راز ستونزې څیړي او پریکړې کوي. د دې هیواد د خپلواکۍ ورځ 1811 د جولای 5 له اسپانیا څخه ده. ملي رخصتي د جولای 5 د خپلواکۍ ورځ ده. همداشان دا هیواد په UN کې غړیتوب لري چې د غړیتوب نیټه 1945 د نومبر 15 ده. راځو د خپرونې په دې برخه کې د وینزویلا هیواد د ملي بیرغ په اړه معلومات وکړو. د وینزویلا هیواد ملي بیرغ د 3 مساوي افقي ټوټو څخه جوړ شوی چې پاسنۍ ژیړه، منځنۍ اسماني شنه او ښکتنۍ سره ده. د وینزویلا هیواد د ملي بیرغ د ژیړې ټوټې په کینه خوا کې د دې هیواد ملي نښان او اسماني شنې ټوټې په منځنۍ برخه کې 11 سپین ستوري د نیمې دایرې په څیر موقعیت لري. راځو د خپرونې په دې برخه کې د وینزویلا هیواد د اقتصاد په اړه معلومات وکړو. ډیر کاله پخوا د وینزویلا اقتصاد په کرنه او د څارویو په روزنه ولاړو. سپین پوستو مهاجرینو هم د دودیز اقتصاد له پرمختګ سره مرسته وکړه. هالنډیان هغه لومړني کسان وو چې د کبانو د ساتلو لپاره په ساحلي سیمو کې د مالګو په راټولولو لاس پورې کړ. د دې وروسته د سرو زرو راټول پیل شول. خو د وینزویلا په اقتصاد کې د لومړنۍ نړیوالې جګړې وروسته ډیر ستر اوښتون هغه وخت رامنځته شو چې بهرنیو کمپنیو په وینزویلا کې د تیلو او غازو زیرمې وموندلې. په زرګونه کارګران د دې هیواد نفتي سیمو ته وروکوچېدل. د وینزویلا هیواد د نفتو 3 سترې زیرمې په دغه سیمو کې پرتې دي. اول د ماراکویو سیمه، دویم د اورینیکو سیمه او دریم د اوپورا بارینس سیمه چې دا په 1915 میلادي کې د 3 سیمو څخه هر ورځ 2 میلیونه بیلره تیل راایستل کېدل. له دې وروسته په وینزویلا کې د اوسپنې ډبرې وموندل شولې او په دې هیواد کې د اوسپنې او پولادو فابریکې جوړې شوې. د تیرې پیړۍ په 80مه لسیزه کې په وینزویلا کې د تیلو د چاند داسې یوه ستره پروژه بشپړ شوه چې طبیعي ګاز، تیل، بوکسایت، فاسفیټ، پلاستیک، چاودونکي توکي او کیمیاوي سرې تولیدوله. په 1950 کال کې په وینزویلا کې د سرو زرو د چاڼولو یوې پروژې هم په کار پیل وکړ. له دې ټولو صنعتي پرمختګونو سره سره د وینزویلا اقتصاد اوس هم په تیلو ولاړ دی او د دې هیواد 33% غیر خالص کورنی تولید، 50% دولتي او 8% صادراتي عواید د تیلو له سکتور څخه لاسته ورځي. قهوه، کاکو د وینزویلا د کرنې 2 غټ تولیدي توکي دي. وینزویلا د کاني شتمنیو له پلوه د جنوبي امریکا له بډای هیوادونو څخه دی. له تیلو او غاز څخه پرته د اوسپنې
ډبرې، سره زر او سپینو سرپو، مسو، قلعي، نیکلو، المونیمو ډېرې سترې زیرمې لري. اټکل کېږي چې وینزویلا هېواد 28 بیلیونه بیلره اومه تیل، 4.19 بیلره مقبه طبیعي ګاز، 528 میلیونه ټنه د ډبرو سکاره لري چې دا په 2003 کال کې حساب شوی و. وینزویلا هېواد په 1993 کال کې د تیلو د نړیوالو بیو د کمیدو له امله ډېرو ستونزو سره مخامخ شو. په همدغه کال کې وینزویلا د کارګرانو پرلپسې اعتصابونو او د دې هېواد د تیرو حکومتونو د نابریالیو اقتصادي تګلارو له امله له نورو کورنیو ستونزو سره مخامخ شو. په 1999 کال کې په وینزویلا کې د کار لپاره بهرني پانګوالو ډاډ کم شو او ډیرو کورنیو پانګوالو هم خپلې پانګې بهر ته ولېږدولې. دغه اقتصادي ستونزې په 2000 کال کې په وینزویلا کې د سیاسي راکړو ورکړو د زیاتوالي او د اقتصاد د راتلونکي لپاره د دولت د تګلارو د نشتوالي له امله نورې هم زیاتې شوې. اعتصابونو د هېواد اقتصادي فعالیتونو ته درانه زیانونه ورسول. په 2002 کال کې وینزویلا اقتصادي پرمختګ 8.9% او په 2003 کال کې 9.2% کم شو. دغه کمښت انفلاسیون او وزګارتیا ډیره کړه. د وینزویلا هېواد اقتصاد په 2004 کال کې له کورنیو ناقراریو سره لږ ښه شو. په دغه کال کې په نړۍ کې د تیلو او نفتي محصولاتو بیې دومره وختې چې د وینزویلا عواید یې خورا زیات کړل. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې برخه کې راځو د وینزویلا هېواد صنعت ته. د کاني موادو د رستلو وسایل، د کاني موادو رستنه او پروسس، د ډبرو سکاره، تیل، ګاز، سره زر، بوکسایت، المونیم او نور، اوسپنه، پولاد، ساختماني مواد، سیمنټ، ګول سیخونه، د مرمرو ډبرې، ګچ او نور، برېښنا، د برېښنايي تولیداتو وسایل او موزي، کیمیاوي او پروتوشیمي مواد، ښیښه، کاغذ، پلاستیک باب، خوراکي مواد، څښاک، ټوکران او نور استهلاکي توکي، د نفتي وسایطو، موناژ، ماشینونه، پرزې او داسې نور. د دې هېواد د صنعتي مالونو څخه شمیرل کېږي. راځو د خپرونې په دې برخه کې د وینزویلا هېواد کارنې ته. د وینزویلا هېواد 3.8% مځکه د کرلو وړ ده. د دې هېواد 0.1% مځکه څړځایونو، 4.6% ځنګلونو، 50.8% د غرونو، غونډیو، دښتو، سیندونو، ښارونو او د استوګنو کلیوالو سیمو نیولې ده. په 1998 کال کې د وینزویلا 540 کیلومتره مربع مځکه کرل کېدله. په دې هېواد کې د تیلو د عوایدو ډېروالی وینزویلا له دولت او بزګرانو سره مرسته وکړه چې د اوبو زیرمې جوړې کړي، کرنه یې ماشیني کړه، د کرنې نوې لارې چارې ولټولې او په عمومي توګه د هېواد د کرنې محصولاتو اندازه لوړه کړه. د وینزویلا هېواد 14% خلک د کار قوت د کرنې په سکتور په کار بوخت دي او د دې هېواد یوازې 0.1% غیر خالص کورنی تولید له همدې سکتور څخه لاسته راځي. لرګي، پنبه، تمباکو، ککو، قهوه، وریجې، جوار، ګني، کیلې او نورې میوې، سابه، لبنیات او هګۍ د دې هېواد د کرنې او څارویو تر ټولو مهم تولیدات دي. وینزویلا هېواد په 2003 کال کې 14.1 میلیون غواوې او غوایم، 2.8 میلیونه وزې، 900,000 اسونه، 2.29 میلیونه سرکوزي، 820,000 پسونه، 110 میلیونه چرګان درلودل. د وینزویلا خلک هر کال د دې هېواد په شاوخوا اوبو کې نږدې 15,40,000 ټنه کبان نیسي. راځو د خپرونې په دې برخه کې د وینزویلا هېواد قانونو ته. اومه تیل او د طبیعي ګازو، د اوسپنې ډبرې، د ډبرې سکاره، سره زر، مس، قلعي، مګنیزیم، الماس، فاسفیټ او بوکسایت د دې هېواد کاني شتمنیو څخه شمیرل کېږي. تیل، ګاز، نفتي مواد، بوکسایت، المونیم، کیمیاوي مواد، کرنیز توکي، فلزي محصولات، استهلاکي شیان، نقلیه وسایل، د کانونو د رسولو وسایل، د کاني موادو پروسس ماشینونه، ټوکران او داسې نور د دې هېواد د صادراتو څخه شمیرل کېږي چې غټ تجارتي شریکان د امریکا متحده ایالات، هالند، کاناډا او انګلستان هېوادونه دي. پرمختللي ماشینونه، فابریکې، نقلیه وسایل، برېښنايي وسایل، اومه، صنعتي مواد، ساختماني توکي، پنبه، سره زر، ژوندي څاروي، د څارویو خوراکي مواد او نور د دې هېواد د وارداتو څخه شمیرل کېږي چې د وارداتو غټ تجارتي شریکان د امریکا متحده ایالات، کولمبیا، برازیل، آلمان، جاپان او ایټالیا هېواد دی. د وینزویلا هېواد د پیسو واحد بولیوار دی. د ټلیفون نړیوال کوډ نمبر 0058 دی. راځو د خپرونې په دې برخه کې د وینزویلا هېواد ټولنیزې پرمختیا ته. د وینزویلا هېواد 93.4% خلک په لیک لوست پوهېږي چې په دې کې 93.8% نارینه او 3.1% ښځې دي. 14,600 لومړني ښوونځي چې پکې 4,02,250,000 زده کوونکي په زده کړه بوخت دي او د 2,02,115 ښوونکو لخوا ورته
د تدریس او د زده کړې چارې پر مخ بیول کیږي. په دې هیواد کې 2021 منځني او مسلکي ښوونځي چې په دې کې 3,28,000 زده کوونکي زده کړه کوي او د 9,600 ښوونکو لخوا ورته زده کړې ورکول کیږي. په وینزویلا هیواد کې 100 پوهنتونونه او کالجونه دي چې پکې 1,17,200 محصلین په زده کړه بوخت دي او د 43,810 استادان لخوا ورته زده کړه ورکول کیږي. په وینزویلا هیواد کې 80 ورځپاڼې تیراژ چې 4 میلیونه او 6 لکه چې هر 100 کسانو ته کابو 206 رسیږي. په دې هیواد کې هر کال چې 1,240,000 خپریږي. په دې هیواد کې هر کال هر سړی 8.6 کیلوګرام کاغذ د لیکلو خپرولو لپاره مصرفوي. زده کړه په وینزویلا هیواد کې د 6 کلنیو څخه تر 15 کلنیو ماشومانو تنکي ځوانانو لپاره وړیا او جبري ده. زده کړه په دې هیواد کې 3 برخې لري. لومړی زده کړه چې په 6 کلونو کې پیلېږي او 9 کاله لوستل کیږي. له دې وروسته په دې هیواد کې منځنۍ زده کړې راځي چې دا 2 کاله وي او زده کوونکي پوهنتون زده کړو ته چمتو کوي. وینزویلا پوهنتونونه، کالجونه او د ښوونې د روزنې او نور فني زده کړو مؤسسې لري چې څه د پاسه 80,000 محصلین لري او د دې هیواد د اړتیاوو متخصصین روزي. روغتیايي اسانتیاوې په وینزویلا هیواد کې د ډاډ وړ دي او د ټولنیزو بیمو داسې یو غټ جال لري چې د دې هیواد له خلکو سره د ناروغتیا، وزګارتیا، زړښت، معلولیت او مړینې په وخت کې اړینې مرستې کوي. په 2001 کال کې په دې هیواد کې هرو 804 کسانو ته یو عمومي ډاکټر، 515 کسانو ته د روغتون یو کټ رسیدو. دغه شمیره د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په پرتله کې د روغتي خدماتو لږوالی څرګندوي. په 2003 کال کې په وینزویلا کې 4,010 کسان د ایډز د ناروغۍ له امله مړه شوي وو چې په دې کلونو کې 6,900 کسان یې په نري رنځ هم اخته وو. په وینزویلا کې د ځوانانو لپاره د زده کړې، ورزش، تفریح ښه امکانات برابر شوي دي. خو په جنوبي امریکا کې د مخدره موادو د پریمانه تولید، اسانه ترانزیت له امله د دې هیواد یو شمېر ځوانان معتاد شوي دي. راځو د وینزویلا هیواد د پوز په اړه معلومات وکړو. وینزویلا هیواد ملي وسلوال پوز، مکني پوز، سمندري پوز او سرحدي ساتونکي او د هوا مدافع پوز لري. د عسکري خدمت سن په دې هیواد کې 18 کلن دی او مودې 10 میاشتې ده. د عسکري خدمت لپاره د احتیاطي کسانو ذخیره په وینزویلا هیواد کې 4,2,6,000 نفر په 2005 کال کې. د عسکري خدمت لپاره وړ کسان 4,90,000 او 8,000 نفر. د هغو ځوانانو شمیر چې هر کال د عسکري خدمت سن ته رسیږي 4,90,000 او 8,000 نفر. د هغو ځوانانو شمیر چې هر کال د عسکري خدمت سن ته رسیږي 2,52,396 نفر. په غیر خالص کورني تولید کې د عسکري خدمت ونډه 1.5%. راځو د خپرونې په دې برخه کې د وینزویلا هیواد نړیوالو لانجو مخدره موادو ته. وینزویلا هیواد د ګوینا له هیواد سره د اسکیبو د سیند د ټولو سیمو د ملکیت پر سر لانجه لري. دغه راز وینزویلا هیواد له کولمبیا سره د لوس مانچس د ټاپوګانو د ملکیت او د وینزویلا د خلیج په سیمه کې د خپلو سمندري پولو د ټاکلو پر سر ستونزې هم لري. وینزویلا هیواد لږ تریاک او کوکاین تولیدوي. د وینزویلا خاوره د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي هیوادونو ته د کولمبیا د هیروینو، کوکاینو او نورو کیمیاوي موادو د ترانزیت لویه لار بلل کیږي. بل خوا داسې ویل کیږي چې د مخدره موادو د کاروبار ډېرې پیسې د وینزویلا د سرحدي سیمو د مارګیتا د ټاپو په بانکونو کې لاندې باندې کیږي. راځو د خپرونې په دې برخه کې قدرمن اورېدونکو د وینزویلا هیواد د تاریخي پیښو په باره کې معلومات اورېدو ته چې زما همکاره مرسل نوري به درته وړاندې کړي. د هغه سیمو ساحلي څنډې چې د نن د وینزویلا په نامه یادېږي په کال 1698 کې د کریسټف کولم لخوا دغه سیمې ته د هغه د 3م سمندري سفر په ترڅ کې وپېژندل شو. یو کال وروسته یو بل اسپانوي سمندري سیلاني عقده د مراکیبو د سیند شاوخوا سیمو ته ورسېده. د دغو سیمو هغه پلونه او کورونه ولیدل چې د وینزویلا د اوسنۍ خاورې د هغه وخت اوسیدونکو له لرګو څخه جوړ کړي او د ایټالیا د ونیز د ښارګوټي له لرګنیو پلونو او کورونو سره ورته و. عقده له همدې امله چې په دغه سیمه کې د وینزویلا یا وړوکي ونیز نوم کېښود د وینزویلا د اوسنۍ خاورې د هغه وخت اوسیدونکي د کاریب او اراواک
سره پوستي قبایلو چې د مکسیکو، پیرو او نوي کاناډا یعنی کولمبیا د اوسنیو هیوادونو له بېلابېلو سیمو څخه وینزویلا ته لیږدېدلي وو. وروسته بیا اسپانوي او نور اروپایي مهاجرین او د افریقې تور پوستي هم وینزویلا ته ولېږدول شول. په کال 1500 میلادي کې اسپانویانو د وینزویلا په یو ټاپو کې د کبانو ملغلرو د ښکار لپاره یوه اډه جوړه کړه. په همدغه کال کې د هالنډیانو د ګران بیه فلزاتو د موندلو په نیت د وینزویلا شمال لویدیځې برخې ونیوې، خو اسپانویانو څو لسیزې وروسته دوی له دغه ځایه څخه په شا وتمبول او د اوسنۍ وینزویلا ټوله خاوره یې ونیوله. په هغه وخت کې اسپانویانو ژمنه کړې وه چې وینزویلا ته به خپلواکي ورکوي، خو عملاً دغه هیواد په کولمبیا یعنی نوي کاناډا کې له خپلې پاچاهۍ سره یوځای کړ. په وینزویلا کې د خپلواکۍ لومړنۍ هلې ځلې په کال 1990 میلادي کې د مانویل ګوال او خوزا ماریا سپانا په مشرۍ پیل شوې. په دغه وخت کې د اسپانیا دولت له ناپلیون بوناپارت سره په جګړه بوخت و. د وینزویلا د خپلواکۍ مشرانو غوښتل چې د انګلستان په ملاتړ څه هڅې وکړي، خو ماتې وخوړه او انګلستان ته وتښتېدل. په کال 1811 کې د وینزویلا ملي کنګرې د خپلواکۍ خوري وري جګړې پیل کړې. په کال 1813 کې د وینزویلا د خپلواکۍ یو بل مبارز سیمون بولیوار په جګړه ورګډ شو. د ډیر ژر د کاراکاس د ښار اسپانوي مدافعین مات کړل او د وینزویلا د ازادۍ بخښونکي پوځ د مشر په توګه د وینزویلا پایتخت ته ننوت. په کال 1814 کې اسپانویانو د کاراکاس ښار بیرته ونیو او بولیوار کولمبیا او بیا جمیکا او هاتی ته وتښتېد. د هلته خپلې لښکرې بیا سمبال کړې او په کال 1819 کې اسپانویانو ته داسې ماتې ورکړه چې د وینزویلا په ګډون د سترې کولمبیا هیواد جوړ کړ. په کال 1820 کې اسپانوي پوځونو د وینزویلا له خاورې څخه ووتل. له دې تګ څخه وروسته په دغه هیواد کې د واک کورنۍ جګړې پیل شوې. په کال 1830 کې د وینزویلا خلکو له کولمبیا سره د خپل هیواد تړل رد او یو جلا خپلواکه هیواد اعلان کړ. په وینزویلا کې له خپلواکۍ څخه وروسته هم څه ناڅه کورنۍ جګړې روانې وې او د هیواد په اساسي قانون باندې څو ځلې د 1830 نه تر 1850 او 1859 نه تر 1840 نوي کتنې وشوې. د وینزویلا وروستی اساسي قانون په دغه هیواد کې فدرالي جمهوري نظام ټینګ کړ. په کال 1890 کې د ګوزمان بیلانکو د وینزویلا جمهور رئیس شو. د خپل هیواد د پرمختیا او د نوې ټکنالوژۍ د جوړولو لپاره ډېرې هڅې وکړې. 1809 میلادي کې د وستا ګومز جمهور رئیس شو او 20 کاله یې واکمني وکړه. ګومز ډېر بهرني پانګوال په وینزویلا کې کار ته وهڅول او په هیواد کې د اورګاډي پټلۍ، لوی لارې او نورې بنسټیزې پروژې جوړې کړې. په کال 1915 کې د ګومز لمړنې څخه وروسته په وینزویلا کې کورنۍ اړ او دوړ پیښ شو. په کال 1930 کې پوځیانو کودتا وکړه او جنرال کوتنراس یې واکمن کړ. کوتنراس په 1940 کې د جنرال مدینا په کودتا کې له واک څخه لرې شو. 4 کاله وروسته ځوانو هیوادپالو پوځیانو کودتا وکړه او د وینزویلا د ولسواک عمل ګوند مشر روملو د خپل هیواد جمهور رئیس په توګه وټاکه. په کال 1940 کې د وینزویلا اساسي قانون نوی او روملو د دغه هیواد د جمهور رئیس په توګه د خلکو رای وګټلې. یو کال وروسته بیا کودتا وشوه او جنرال خیمنس ځان د دغه هیواد د مشر په توګه اعلان کړ. خیمنس 10 کاله وروسته د خلکو د یو عمومي پاڅون په ترڅ کې ماتې وخوړه او په وینزویلا کې د جمهوري ریاست ټاکنې وشوې. په دغه ټاکنو کې د دغه هیواد د ولسواک عمل ګوند مشر روملو بیا ځلې د دغه هیواد جمهور رئیس شو. د مصر، سعودي عربستان، عراق او کویت ته سفرونه وکړل او د هغوی په مرسته د تیلو د صادروونکو هیوادونو ټولنه اوپک جوړه کړه. بیتانکو په وینزویلا کې د تیلو د رایستلو چاڼ او د صادراتو د پرمختیا لپاره بسیاري هلې ځلې وکړې او خپل هیواد د تیلو په 3م ستر تولیدونکي او لومړی صادرونکي هیواد بدل کړ. په کال 1918 کې رافایل جمهور رئیس شو. د دغه هیواد د ګن اړخو ملیشا هلې ځلې پای ته ورسولې او له ګیانا سره د وینزویلا سرحدي ستونزې حل کړې. له ده وروسته کارانوس واک ته ورسېد. په 1903 میلادي کې هغه د وینزویلا د تیلو صنعت ملي کړ او
له کیوبا سره د خپل هیواد اړیکې پراخې کړې. په کال 1992 کې پرز له څه ځنډ وروسته بیا ځلې ټاکنې وګټلې او د وینزویلا د جمهور رئیس په توګه د وفادارۍ لوړه وکړه. په کال 1992 کې د پرز پر ضد یوه پوځي کودتا له ماتې سره مخامخ شو. په هیواد کې د اعتصابونو او د ناکرارۍ ډېرې شوې. د کارلوس د کال 1993 کې د نومبر په 20 استعفا وکړه او ځای یې بیا د رافایل ونیو. له کال 1994 څخه وروسته په نړۍ کې د تیلو د بیو د ټیټوالي له امله د وینزویلا اقتصاد ته درانده زیانونه واوښتل او ډېر شرکتونه له ماتې سره مخامخ شول. داسې ویل کېدل چې په کال 1999 کې د وینزویلا 80% خلکو له فقر له کرښې څخه لاندې ژوند کوه او د هیواد په زعامت کې له پرله پسې بدلونونو د هیواد سیاسي ثبات او اقتصادي بیارغونې ته زیان ورسوه. په همدغه کال کې توپاني سیلابونه د وینزویلا 50,000 خلک مړه کړل او دغه هیواد اقتصاد ته د درانده زیانونه واړول. د وینزویلا د کال 2000 په ټاکنو کې د هوګو جاوز د خلکو 9.50% رای وګټلې او د جاوز او د وینزویلا د کارګرۍ اتحادیو د مشرانو ترمنځ ستونزو هغه مظاهرو او اعتصابونو ته لاره هواره کړه چې په کال 2002 کې د وینزویلا اقتصاد د فلج کېدلو له ویرې سره مخامخ کړی و. له همدې امله کودتا وشو. اپریل خو د امریکې چې تر اوسه د جاوز له تګلارو سره مخالفت کوو سم د لاسه لوري بدل کړه او د کودتاچیانو د هڅو په شنډولو کې د وینزویلا له دولت سره مرسته وکړه. دغه کودتا چې د وینزویلا د خلکو له کلک مخالفت سره مخامخ شوی او ژر شنډه شوه او هوګو جاوز بیرته د واک پر ګدۍ کېناستل. قدرمن اوریدونکو، مرسل نیروی تاسو ته د وینزویلا هیواد د تاریخي پیښو په باره کې معلومات درکړم. قدرمن اوریدونکو، زموږ د دې ونې د نړۍ د هیوادونو خپرونه همدومره وه چې د امریکا د لوی وچې په باره کې ټول معلومات بشپړ کړم چې په دې معلوماتو کې 29 هیواده موږ تاسو ته در وپېژندلم چې د هر هیواد د نومونو په باره کې د معلوماتو په ورکولو سره او د موقعیت په اړه، همداشان د مساحت په اړه، د څلورخواو په اړه، د لویو غرونو په اړه، د لوړو څوکو په اړه، د غټو سیندونو اقلیم، د نوري جغرافیا د ځانګړتیاو په اړه، د سیاسي جغرافیا، د پایتخت، نفوس، نژاد، دین او مذهب، ژبه، لیکدود، اداري ویش، غټ ښارونه، حکومت، سیاسي ګوندونه، د سیاسي فشار ډلې، د خپلواکۍ ورځ، ملي رخصتي، په یون کې د دې هیواد غړیتوب، ملي بیرغ، اقتصادي جغرافیا، د غیر خالص کورني تولید، د غیر خالص کورني تولید کلنۍ وده، د سړي سر کلنۍ عاید، د غیر خالص کورني تولید، د سکتوري جوړښت، د فقر کرښه، د انفلاسیون اندازه، د کار قوت، وزګارتیا، بودیجه، صنعت، تولیداتو کلنۍ وده، د برېښنا تولید، د تیلو تولید، ګاز، کرنه، څاروي، ځنګلونه، سیلانیان، کانونه، صادرات، واردات، بهرني پورونه، بهرنۍ مرستې، د پیسو واحد، مالی کال، ترانسپورت، مخابرات، د راډیو ټلویزیون مرکزونه، د انټرنیټ هیوادنۍ کوډ، د انټرنیټ د خدماتو وړاندې کوونکي او د انټرنیټ ګډونوال، ټولنیزه پرمختیا، پوځ، نړیوالې لانجې، مخدره مواد، د تاریخي پیښو باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو. په دې تمه چې د امریکا د لوی وچې نه د هر هیواد په باره کې معلومات ستاسو لپاره په زړه پورې واقع شوي وي. قدرمن اوریدونکو، که الله جل جلاله کول د اروپا د لوی وچې په باره کې معلومات شروع کوم چې په هغې کې هم همدغسې هیوادونه راځي او همداسې معلومات به تاسو ته وړاندې کوم. په دې تمه چې هغه خپرونې هم راسره واورئ او د امریکا د لوی وچې په باره کې معلومات هم ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلي وي. قدرمن اورېدونکو، موږ کولی خپرونه شروع کوو. د هغې نه مخکې تاسو کولی شئ چې د نړۍ د هیوادونو د خپرونې د لا ښه کېدو په اړه موږ ته د لیکون د لارې خپل پیغامونه او غوښتنې چې لرئ موږ ته راولېږئ. تر بلې خپرونې چې د اروپا د لوی وچې د هیوادونو په باره کې تاسو ته معلومات درکوم، ما خاکسار زیب ته اجازه راکړئ سره د خپلو همکارانو خوشحاله اوسئ. د خدای په امان.